شیخ علي طالبي صاحب لیکلي دي وایي هغه ته هغه عالم ته چا وویل د دیوبند عالم دی چې دا یو شیعه ته چا وویل چې دغه عالم صاحب په دوی پېژني دورمامور ښایست راځي زه اردن دی ما وپېژني شیعه چې ورته روان سو سید و خو شیعه و وایي چې ورته راغلی هغه عالم ورته ولاړ شو چاته نه ولاړ دی ده ته ولاړ شو هغه ولې ولاړ شولې ورته سید دی ورته ما څه پېژنې ورته د سید بوی پېژنم چې ورته را روان یې کومه دې هغه شیعه ته توبه وکړل سنیست و راغلی عقیده یې جوړه نن ځان ته ما درته ویل زموږ حاجي هغه مرحوم دی الله رحم وکړي د هغې قبر همېشه بیا زموږ په جلسو کې دا ویل وایي پخوا چې به ملا وو صوفي به هم بیا مې مثال پېښ وي په کندهار کې ملا اکا ملا محمد حق اخوند د دې کاکا صاحب مبارک خلیفه و صوفي و ملا و د کندهار حاجي ملا محمد جان اخوند ملا و صوفي و د کندهار حاجي ملا عبدالله جان اخوند ملا و صوفي و د کندهار حاجي ملا جانان اخوند ملا و صوفي و اوس خو دې ټک به ووایي ملا یې خو د تصوف په بوی نه دي خبر په تصوف په اګانه دي ځان ته ملا وایي وایي زه ملا یم صاحبه په دا ملایي نه خلاصېږي په دغه خالص علم نه خلاصېږي چې د الله د ایمان نور دې به زه ته ولګېږي او زه خلکو ته وایم که د ایمان نور راته ورسېږي د تصوف په نن زمانې کې نه لوېږي ولې چې خالص په تصوف د ایمان نور په دې زمانې کې بېدلی شي بلکې نسي بېدلی